طالبان یو ځل بیا له ازبکستانه د چورلکو د بیرته ورکړې غوښتنه کوي. ازبکستان طالبانو ته ولې خپلې چورلکې نه ورکوي؟ معلومات په ویډیو کې وګورئ او تازه خبرونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. دفاع وزارت یو ځل بیا له تاجکستان او ازبکستان څخه غوښتي چې د تیر جمهوري نظام د نسکورېدو پر مهال دې هیوادونو ته د پخواني حکومت وړل شوي چورلکې بیرته د طالبانو سرپرست حکومت ته وسپاري. د دې وزارت ویان عنایت خوارزمي ویلي چې دې هیوادونو ته وړل شوي چورلکې د افغانستان پانګه ده او هیڅوک یې د ګرځولو حق نه لري. د نوموړي په خبره چې په دې برخه کې د دوی جدي هڅې دوام لري ترڅو د افغانستان دغه وړل شوې پانګه بیرته هیواد ته راوګرځول شي. د ویلو وړ ده چې د تیر جمهوري نظام تر نسکورېدو وروسته د ملي دفاع وزارت اړوند یو شمېر چورلکې تاجکستان هیواد ته یوړل شوې او وروسته امریکا اعلان وکړ چې دغه چورلکې اوسني سرپرست حکومت ته نه ورکوي. د تیر نظام له نسکورېدو سره سم د افغانستان څه باندې 40 چورلکې تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدول شوې. ګرانو کتونکو، تازه خبرونو او معلوماتو لپاره یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.